دا دې ګوره یو دوه د درېیم منزل چت شروع دی. ما چې تاسو ته ویډیو کړې وه ځای څخه ونیسه بیا ځه تر دې ځای پورې دا یو کور دی. سره چې اوس پاته دي درې اتاقه پاته دي. ولا چې سهار مې لمونځ کړی دی را پورته سوی دی نو چت شروع دی. شپږم منزل چت شروع دی د 300 متره. دا سالون دی 5.5 په 9 کې. دغه یو اتاق دی. زه په 5 کې ماسټر بیډروم یې دغه دی. وینې دا بلکون ته لار سراځه. دا یې بل اتاق دی. وینې دا تاسو ته ښایسته اپارتمان پر یو ښایسته موقعیت باندې در رانیسم. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار 2 مای نومین فرید کمپلیکس. لکه څنګه چې مې نورې ویډیوګانې هم درته جوړې کړې وې، دا د زما شاته بیا وینې د 3یم منزل د چت کارونه شروع دي او پر هغه مخ ته جینټ باندې بیا د 6م منزل د چت کارونه شروع دي. نو ځینې دوستان زما سره خبره وکړي زه کور ورته انتخاب کړم، نو بیا دوی وایي موږ مشوره کوو. نو کله چې یوه هفته او 2 هفتې وروسته ماته خبر راکړي هغه کور خرڅ سوی یا بل چاته موږ ورکړی هغه ځای ډک سوی، نو بیرته زموږ د دې سودا سره خرابه سي. اوس پیلانم زموږ سره په دا 3 اتاقه کې په 115 متره 3 اتاقه 3 تشنابه یو اشپزخانه یو سالون په دې کې کورونه پاته دي په دغه ځای کې. نو که چیرې غواړئ چې ښایسته اپارتمان ولرئ 3 اتاقه، نو زما سره اړیکه په واتساپ کې نیولی سئ. زه به نوملیکنه درته وکړم او ښایسته کور به درته انتخاب کړم. او خبره دا چې ډېر لږ محدود کورونه پاته دي، نو کوشش وکړئ چې یو ښایسته کور په یو ښایسته موقعیت باندې رانیسئ. نو اوس به دا 3 اتاقه 3یم منزل هم زه در باندې ووینم، مخته به ورسو 6م منزل چت شروع دی هغه به هم در باندې ووینم. او خبره دا چې هغه چا کورونه رانیولي دي هغه به خپل کورونه وویني چې څونه پرمختګ یې کړی. دا چې دی یو دغه ځای دی ګوره، دا خو نو بیا وروسته شروع کېږي چې وارې دا مکمل سي. دا دی ګوره یو دوه د 3یم منزل چت شروع دی. ما چې تاسو ته ویډیو کړې وه هغه د 2م منزل اوس د 3یم منزل چت اماده سوی دی. دا چې دی ګوره مخکې مې هم درته ویل دي له دې ځای څخه ونیسه بیا ځه تر دې ځای پورې دا یو کور دی. 2 اتاقه یې دې خواته دي او یو اتاق یوه اشپزخانه دې خواته ده. دغه یې سالون دی. بیا ورځم یو وارې مو 6م منزل ته خېټوم او دا لاندې زیرخانه کې پارکینګ دی. دا چې دی دا 5 اتاقه دي. 5 اتاقه 300 متره اپارتمانونه دي. دغه دی وینې. اوس د دې 6م منزل شروع دی. زه ورځم ګوره دا هم په زینه کې 2 اپارتمانه دي. ته وګورئ دا کوټه سوه، دا یو اتاق سو، هغه بل اتاق سو، دا بل اتاق دی او دا بل دی. دغه مخامخ یې اشپزخانه ده. 5 اتاقه چې دي 300 مترو دا موږ خرڅ کړي دي مکمل. زموږ سره چې اوس پاته دي 3 اتاقه پاته دي. 3 اتاقه کورونه را سره پاته دي په 115 متره مربع کې. 3 اتاقونه لري. بیا زه درښیم د خیر ورځم اوس به یې وارې دې چت ته پورته سو. خیر صاحب څنګه یې؟ الحمدلله ورځ په خیر سوه؟ بیخي شکر بخیر. سړی سوی خو به نه. ولا چې سهار مې لمونځ کړی دی را پورته سوی دی نو چت شروع دی. ما د ټول مال اوبه درخېږي. بالکل ښه دي و انجینري و برق و سیستم و اوبه ټوله شان برابر. ټولو انجینري نورمونو مطابق انشاءالله ښه چت روان دی. ښه چت روان دی. سهار مې شروع کړی دی انشاءالله تعالی بس 2 بجو ته خلاصېږي کمر و. نو بس دا دی ایل صاحب خو په تېر بلاک کې لیدلی و چې ما د ټول معلومه او ایل صاحب د کاري ساحې ملګري د چت شروع دی. 6م منزل چت شروع دی د 300 متره 5 اتاقه ده. دغه عبدالعلیم استاذ دی، نور مکمل مسؤل یې دی. دا وینې دا ځینې دي. دا خوا ګوره خلاصه سوې ده او پاتې سو دلته دا دی کار شروع دی.
شپږم منزل دی، کېدای شي دغه اخري منزل سي. مخکې چت چې ما په تاسو ولیدی هغه 15 اتاقه 300 متره کورونه دي، هغه خرڅ سوي دي. نو زه په تاسو 3 اتاقه وینم، 115 متره مربع. په دا کې زموږ سره کورونه شته. نو بس کار څوک یې غواړي، خصوصا بیا هغه خلک چې په خارج کې افغانستان ته لاسرسی نه لري او غواړي چې کور رانیسي، نو موږ د هغو په خدمت کې یو. ما سره اړیکه ونیسه. دا د وینې سیخ پروت دی، پورته کوي هغه دی لوړ. دا د زینې ته راپورته سومه. دا یو کور دی په زینه کې او دا بل کور دی. اکثرو دوستانو اوس هم سر نه یې په خلاص، وایي دا څنګه یې. دغه یې عمومي سالون دی. دغه دی وینې، دا سالون دی 5.5 په 9 کې. دغه یو اتاق دی، دغه اشپزخانه ده، دا یې بل اتاق دی او دا یې بل اتاق دی. او ځینې دوستان وایي چې اشپزخانې کلکینونه نه لري. دغه دی وینې، دغه اشپزخانه ده او دا یې خواته غټ کلکین دی بالکون ته. وینې مثلا که تاسو غواړئ چې دغه اشپزخانه یوه غټه ده، دونه غټه اشپزخانه نه کېږي، بیا موږ ته کولی سي چې راته ووایاست، موږ تاسو ته دا اشپزخانه پر دغه ځای بندوو او دا دیوال ورکاږو، دا ځای په سالون درته ګډوو. دغه خونه ده 5 په 5 کې، ماسټر بیډروم یې دغه دی. وینې دا بالکون ته لاره او کلکین دی. دغه تشناب دی. دغه سالون دی. دا سالون سو 3 اتاقونه دي او د اپارتمان مکمل مساحت چې دی 115 متره مربع دی او 3 دانې تشناب لري، ډبل بالکون لري، یعنی کور د دواړو طرفو څخه خلاص دی او پیسې چې دی پر 3 کښته باندې دي. دا بیا بله خوبایي ده. مثلا اول کښت چې کله تاسو بوکینګ وکئ یا کور رانیسئ نوملیکنه وکئ، اول کښت تاویلیږي او نور چې معلومات انشاءالله هغه زه بیا په وټساپ کې درکوم. او پاته سو د نومینې ځینې خلک پوښتنه کوي چې اسناد، نو د نومینې په اسنادو کې هېڅ مشکل نشته. په کومه ورځ چې تاسې بوکینګ وکئ رانیسئ، په هغه ورځ کور ستاسو په نامه کېږي. دغه وینې بالکون دی. د دې څخه تاسو استفاده کولی سئ. او دغه اتاق دی 3.5 په 5 کې. دا خو نو اوس خراب حال دی پکښې کې، لکه څنګه چې ما یادونه درته وکړه. موږ غواړو چې ژر تر ژره یو دانه سمپل جوړ کړو چې ستاسو سر په خلاص. او بله خوبایي لا دا ده چې دا لیفټ هم لري. دغه یې ځینې دی. دغه یې بل کور دی مخامخ. وینې دا یې بل کور سو. دغه یې اشپزخانه سوه. وینې دغه اشپزخانه ده. پسې راځه دا یې بل اتاق دی. وینې دغه یې غټ 15 په 15 کې اتاق دی. دا یې بالکون دی. او پارکینګ چې دی، پارکینګ یې د زیرخانې څخه شروع کېږي، یعنی د دغو کورو پارکینګ چې دی په زیرخانه کې دی. ستاسو موټران به دلته ښه سایې ته ولاړي او دغه لیفټ چې دی د زیرخانې څخه شروع کېږي. دا دی د 3 اتاقه اپارتمان یو ټور مې درکړی، ور مې وستلاس، ومې ګرځولاس. نو خدای پاک دې وکړي چې سر مې په خلاص شوی. نو که غواړئ چې د یو کوچني فامیل لپاره یو ښایسته کوچنی اپارتمان په کندهار ښار عینو مینه کې ولرئ، نو زما سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله زه به تاسو ته ښه ښایسته اپارتمان پر یو ښایسته موقعیت باندې در رانیسم. تر یو بلې ویډیو چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. ښه وخت، ښې چارې. بای.